امرالله صالح وایي چې د 1500 طالب بندیانو خلاصونې له تېروتنې ډکه پرېکړه وه. د ډاکټر غني لومړي مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې د کودامن د خلکو ناستې ته په خبرو کې وویل یو له تېروتنې ډکه پرېکړه د 1500 طالب بندیانو خوشي کول وه. یا د غونډه چې له جمهوري نظامه د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه. نوموړي پکې څرګنده کړه چې دوی له خلیلزاد سره د ترکیې د راتلونکي غونډې پر اجنډا هم خبرې کړې دي. صالح د خپلو خبرو پر دوام یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالب بندیانو 85 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته تللي او په وینا یې موږ به بیا دا تېروتنه تکرار نه کړو. صالح همدا راز ویل چې د ترکیې برخلیک ټاکونکي غونډې په اجنډا کې به د دوی له لوري لومړۍ مسله ټاکنې او دویمه سرتاسري اوربند وي. د کودامن غونډه له هغه وروسته جوړیږي چې وړمه ورځ یو شمېر سرچینو رسنیو ته وویل چې کابل حکومت له ټولو والیانو غوښتي تر څو د 15 میلیونه افغانیو په لګښت داسې غونډې جوړې کړي چې د جمهوریت او حکومت څخه ملاتړ پکې وشي.